ډاکټر صاحبانو موږ تاسې تر دې ځایه پورې په نن نیوپلاستیک پولیپونو باندې سر خلاص کو. اوس په پرچش باندې خبرې کوو ډاکټر صاحبانو. نیوپلاستیک یا غیر سرطاني پولیپونه مو وپېژندل دي کولن د برخې. اوس په پرچش باندې خبرې کوو ډاکټر صاحبانو. نیوپلاستیک یا سرطاني پولیپونه. د نیوپلاستیک پولیپونو ته اکثره وخت ډاکټر صاحبانو اډینوماګانې وایي. یوه خبره په یاد لرئ، د سرطانونه چې دي که خبیث دي که دغه دي سالم دي یا ملیګننټ دي که بیناین دي، په کولمو کې اکثره یې د پولیپ په ډول سره راڅرګندېږي. دا ماس کتله اول په سره کم راڅرګندېږي، د پولیپ په ډول سره راڅرګندېږي. نو د اډینوما ګورې له نامو څخه یې دا معلومېږي چې دا څه دي؟ سالم سرطانونه دي. نه د هغه سالم سرطانونه د غټو کولمو اکثره موږ ته اډینومات ځکه یادو چې د نامو څخه موږ پوهېږو چې دا اډینوماګانې سالم سرطانونه دي چې اکثره یې له اپیتیلیم څخه منشأ اخلي. نه او یوه خبره په یاد لرئ، د غټو کولمو اکثره سرطانونه دي که خبیث دي که سالم دي منشأ یې له اپیتیلیم څخه وي، د اکثریت وي. دا هم په یاد لرئ. صحیح سو. په هر صورت په کولن او ریکټم برخه کې مختلف سالم سرطانونه واقع کیږي ډاکټر صاحبانو، چې متاسفانه دغه سالم سرطانونه د وخت په تېرېدلو سره دوی هم اوړي وه خبیث سرطانونو ته اوړي. اول کې سالم وي، د وخت په تېرېدلو سره اوړي وه چې شته خبیثو سرطانونو ته اوړي. د دې مطلب دا نه ده چې ټول سالم سرطانونه خبیث ته اوړي، او د دې مطلب دا نه ده چې یوازې په دغه کې سالم سرطانونه واقع کیږي او هغه بیا وروسته خبیث ته اوړي، بلکې له ابتدا څخه هم ځینې خبیث سرطانونه لا په غټو کولمو کې را پیدا کیږي. صحیح سو. پولیپاید کارسینوماګانې به زه تاسو ته وروسته وایم چې له ابتدا څخه لا په دغه ډول سره وي. خو په هر صورت دا د شکل له نظره، د عمومي شکل له نظره، د باندې لخوا چې موږ ورته ګورو، سالم سرطانونه د غټو کولمو موږ په درې کې تقسیموو. د څه شي له نظره ډاکټر صاحبانو؟ دغه مورفولوژي، ګراس فیچرز له نظره، کولونوسکوپي له نظره. صحیح سو. یا هم د ګراس او مایکروسکوپیک فیچرز په اساس باندې یا د دې جوړښت په اساس باندې موږ سالم سرطانونه د غټو کولمو په درې کې تقسیموو ډاکټر صاحبانو. لکه څنګه مثلا ټیبیولر چې څه رقم ټیبیولر شکل اختیار کړی وي، ویلس چې په سطح باندې ویلای وي، ډېر زیات یا فینګر لایک پروجیکشن لري یا پپی لري، نه او ټیبیولو ویلس چې هم ټیبیولي شکل لري ډاکټر صاحبانو، ټیبیل ته ورته، او هم ویلای په رقم شکل لري. هر یو ډول چې موږ تاسې وګورو ډاکټر صاحبانو، یوه نیوپلازم ده یا سرطان ده چې د کولمو په میکوسا کې را پیدا کیږي، او عموما هر یو له خپل بیهیویر سره فرق لري ډاکټر صاحب، یا هم د خپل جوړښت په اساس باندې کلینیک رامنځته کوي، لکه په دغو ځایونو کې تاسو ته معلومیږي ډاکټر صاحبانو. خو یوه خبره په یاد لري ډاکټر صاحبانو، سالم سرطانونه په غټو کولمو کې چې را پیدا سول باید ژر تر ژره تداوي سي. که تداوي نه سو، دوی اکثره امکان لري چې واوړي وه خبیثو سرطانو ته. صحیح سو. او موږ تاسې د شکل په اساس باندې په څو کې تقسیم کړل؟ په دریو کې: ټیبیولر اډینوما، ویلس اډینوما او ټیبیولو ویلس اډینوما. نو اوس اول په پرچش باندې موږ خبرې وکړو ډاکټر صاحبانو. ټیبیولر اډینوما یا هم اډینوماټوس پولیپس. اډینوماټوس پولیپونه چې دي ډاکټر صاحبانو، دا عموما هغه سرطانونه دي چې په خاص توګه سره په هغو کسانو کې رامنځته کېږي چې منځني عمر لري. صحیح سو. منځني اکثره یعنې تقریبا 50% په هغو کسانو کې رامنځته کېږي. دا اول خو دا خبره په یاد لري چې دا د سالم سرطانونو د ټولو څخه ډېر عام ډول دي، یعنې د ټولو سرطانونو تقریبا 50% برخه یوازې دغه وي. صحیح سو ډاکټر صاحبانو. ټیبیولر اډینوما چې ورته وایي، او داسې وي ډاکټر صاحبانو، دا اکثره وخت په هغو کسانو کې رامنځته کېږي چې منځنی عمر لري، یعنې په پاخه عمر کسانو کې د 10 کلني شاوخوا په عمر کې دغه ډېر زیات واقع کیږي، او عموما په نارینه‌وو کې ډاکټر صاحبانو د ښځو په نسبت سره واقعات یې ډېر دي. صحیح سو. دا اکثره وخت په ډیسټل کولن او په ریکټم برخه کې، یعنې سیګماید کولن او ریکټم کې ډېر زیات واقع کیږي ډاکټر صاحبانو. تعداد یې اکثره وخت په تریو څخه زیات وي، لکه ده تعداد یې زیات وي. صحیح سو. دا پیښه عموما په ځینې کسانو کې په ارثي ډول سره واقع کیږي، مثلا له یوه څخه زیات په یوه کورنۍ کې په دې ناروغۍ باندې اخته وي ډاکټر صاحبانو. د دې پولیپونو که چېرته سایز کوچنی و، اکثره وخت اسیمپټومیټیک پاتې کیږي، بې اراز و، خو ځینې وخت بیا کیدای سي چې ډېر خطرناک اراز ورکړي.
په سترګو چې موږ تاسې دغو پولیپونو ته چې وګورو اکثره وخت کیدای سي یو یا په تعداد کې زیات وي او دا چې شوي ډاکټر صاحبانو اکثره چې وي سیزلز وي یعنې فکس وي لکه دا او یا هم لکه دغه داسې چې شوي پیډنکولیټډ وي یا کیدای سي سټاک ولري او یا هم په یوه ساحه کې پیکس وي غیر متحرک وي صحیح سو سایز له یوه متر دغه بخشش دي له 1 سانتي متر څخه لږ وي ډېر وبخښئ اکثره کروي شکل کتلې ته ورته والی لري ځینې بیا غیر منظم شکل لري ډاکټر صاحبانو په هر صورت خو که چېرته پولیپ غټ و نو هغه بیا غټ سټاک هم لري له ځانه سره د مایکروسکوپ له نظره چې موږ تاسې ورته وګورو ډاکټر صاحبانو عموما په دې کې به مختلف جوړښتونه وګورو کیدای سي مسکولارس میکوسي مسلز پکې وګورو کیدای سي چې مثلا په هغو کې دننه برانچینګ ټیبیولونه چې برانچینګ شکل پیدا کړی هغه پکې وګورو داسې چې هر یو ټیبیول یې تر لامنا پراپریا پورې ورغځېدلی وي صحیح څو قسم غوډی وي په دا بل پکچر کې معلومیږي څو ډوله سالم سرطانونه مې درته ویل ډاکټر صاحبانو 3 ډوله مې درته ویل نه د کولمو یا 3 ډوله سالم پولیپونه مې درته ویل نه سالم سرطانونه چې دي لکه مثلا ټیبیولر اډینوما لکه ده ګورې ډېر غټ زیات ټیبیولونه پکې شته او هر یو ټیبیول یې دغسې شکل ته معلومیږي ګوره دا یو ټیبیول ده پکې دننه ټیبیولونه پکې شته نه او بل چې و ویلس اډینوما یا دې ته بعضې خلک ویلس پپیلوما ورته وایي دې ته ټیپیلس دغه اډینوماټوس پولیپس وایي او دې ته بیا ویلس پپیلوما هم بعضې وخت خلک وایي لکه ده غټ غټ ویلای په سطحه باندې لري درته معلومیږي ډاکټر صاحبانو او بل چې دا ټیبیولو ویلس اډینوما یا پپیلري اډینوما لکه ده چې هم ویلایس لري او هم ټیبیولونه لري درته معلومیږي ډاکټر صاحبانو هر یو نو په دې اساس باندې موږ تاسې د دې په البته د ټیبیولر اډینوما یا هم اډینوماټوس پولیپس په هغه عمومي اوصافو باندې خبرې وکړې ډاکټر صاحبانو بل ډول چې دی ډاکټر صاحبانو هغه چې ده ویلس اډینوما یا ویلس پپیلوما ویلس پپیلوما چې دا ډاکټر صاحبانو د دغه واقعیت بیا نسبتا اول ته کم دي یعنې ټیبیولر اډینوما ته د دې واقعیت کم دي ډاکټر صاحبانو دا عموما د کولمو په هره برخه کې واقع کیږي ډاکټر صاحبانو عموما په هغو کسانو کې چې عمرونه یې د 15 کلو شاوخوا وي په داسې حال کې چې ډاکټر صاحبانو ټیبیولر چې و هغه د 13 کلو په شاوخوا کې واقع کېدل ستاسې په یاد مخکې او دا هغه چې و یوازې په نارینهو کسانو کې ډېر واقع کېدل دا بیا په نرو په ښځه کې دواړو کې واقع کیږي صحیح سو یعنې ویلس اډینوما هم په نر او هم په ښځو کې واقعیت ډېر زیات دي ډاکټر صاحبانو دا پیښه چې وي ډاکټر صاحبانو دا هم اکثره وخت په ډیسټل کولن یعنې ریکټم او سیګمایډ کولن کې ډېر زیات واقع کیږي په سترګو چې موږ تاسې ورته وګورو دا بیا څه رقم وي ډاکټر صاحبانو دا بیا د هغوی په نسبت سره ډېر غټ معلومیږي پرایبل معلومیږي یو قسم راوتلې کتلې په ډول سره معلومیږي اکثره یې پیکس وي او کیدای سي چې اندازه یې دومره غټه وي چې له 1 سانتي متر څخه نیول تر 10 سانتي متر لکه مثلا یوه غټه سرطاني کتله چې په یوه ساحه کې پرته وي لکه ده درته معلومیږي دا ګوري تقریبا تر 10 سانتي متر پورې د ډیامیټر لري سطحه یې اکثره وخت هیموریجیک وي او یا هم څه رقم وي ډاکټر صاحبانو السریټډ وي زخم لري د مایکروسکوپ له نظره چې موږ تاسې ورته وګورو نو شکل به داسې وي چې په مابین کې به یو قسم خلا وي او په سطحه باندې به یې لکه د ګوتو په شان باندې راوتلي جوړښتونه وي سلنډیکل فینګر لایک ویلای به په سطحه باندې لري په دې خاطر خو نو دې ته ویلس اډینوما وایي صحیح سو ډاکټر صاحبانو دلته هم په داخل کې مسکولارس میکوسي او لیمنا پراپریا پورې ټول جوړښتونه پکې لیدل کیږي په هر صورت ډاکټر صاحبانو موږ تاسې بیناین پولیپونه وویل چې په 3 ډوله دي چې یو هم له هغې جملې څخه ټیبیولر اډینوما ویلس اډینوما او ټیبیولو ویلس اډینوما له دې جملې څخه موږ تاسې ټیبیولر اډینوما هغه په اوصافو باندې خبرې وکړې او ټیبیولو بخشش دی او بل چې د ویلس اډینوما باندې هم خبرې وکړې خو ټیبیولو ویلس اډینوماګانې چې دي د هغوی کې دغه دواړه اوصاف دي ضرورت نشته چې په هغوی باندې بحث وکړو ځکه چې په هغوی کې د جوړښت له نظره هم ویلای لیدل کېږي او هم ټیبیولونه لیدل کېږي خو د ټیبیولو او ویلس ترمنځ غټ فرق دا و ډاکټر صاحبانو چې په ویلس کې اندازه ډېره غټه وه ان تر 10 سانتي متره پورې بعضې وخت کې رسیږي او په داسې حال کې چې په ټیبیولر کې بیا اندازه تر 1 سانتي متر تقریبا کوچنی وي هغه اکثره وخت بیا اراز پاتې کېږي خو دا ډېر سخت اراز ورکوي
داسې چې دغه کسان چې وي اکثره وخت ډاکټر صاحبانو لکه د ریل سرطان سخت قبضیت لري، دا کسان له غټو بولو سره وینه لري، د نس د کښتې برخې دردونه لري، دا کسان فلوچولینس ډیر زیات لري او دلته خپله دوی شکایت کوي دلته لکه یوه کتله چې مې ولاړه وي، خصوصا په غټو بولو باندې تر ډېره وخته پورې چې ناست وي، بیا چې راولاړ سي بیا فکر کوي چې ولا کولمه مې لا صحیح خالصه وي نه ده، ولا زه بیا هم ناست وایي. صحیح سو؟ نو دا د دې عمومي اوصاف وو. I think stop the video first.